سړی چې آیت الکرسي ووایي اوده شي نو دوه فایدې دي. اوس وایي د اوده کېدو نه مخکې ذکر، اولنی ذکر آیت الکرسي لوستل، د اوده کېدو نه مخکې آیت الکرسي لوستل. حدیث یې راوړی دی، دلیل په دې باندې د امام بخاري رحم الله روایت دی، هغه د ابو هريره رضی الله عنه را نقل کړی دی، وایي چې قال النبي صلی الله علیه وسلم، رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، اذا اویت الى فراشک فقرأ آیت الکرسي، کله چې ته خپلې طلایي له راشي او خپلې بسترې ته راشي نو آیت الکرسي ولوله د شپې چې کله اوده کېږي. لن یزال معک من الله حافظ، کله چې یو سړی آیت الکرسي ولولي نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي همیشه به تا سره د الله د طرف نه یو حفاظت کوونکی وي. ولا يقربك شيطان حتى تصبح، او شیطان به تا ته تر سحره پورې سبا پورې نه نږدې کېږي. کوم سړی چې آیت الکرسي ووایي اوده شي نو دوه فایدې دي، یو دا چې د الله د طرف نه د ده حفاظت کېږي، او دویم د سحره پورې شیطان ده ته نه نږدې کېږي. او دا فایده یاده کوي، دا اکثر کسان دا شکایت کوي چې یاره خوب وخت کې یریږو، یا خوب چې دی ګډوډي، یا سوچونه او فکرونه، یعنی هغه خوب کې هم سکون او آرام نه وي. دا ډېرې وجې کېدای شي، یو وجه دا دی چې موږ دا شرعي اذکار او دعاګانې نه وایو. اوس ورلس دعاګانې ذکر شو، دې کې یو سړی یو دعا ووایي او دغه شان آیت الکرسي ولولي، رب العالمین حفاظت کوي. سحره پورې شیطان د ده خواله نه راځي، نو چې شیطان د ده خواله نه راځي ده ته ګډوډ خوبونه به نه راځي، ده ته به پالتو سوچونه، فکرونه، وسوسې دا به ورته نه راځي. دغه شان د ګناه طرف ته به دې نه رابللی کېږي. دا یو حقیقت دی چې له کله نه دا موبایل راوتي دي نو اکثر چې څوک هم په دې کې دا کوم چې په فحاشۍ باندې والعیاذ بالله عادت دي، نو هغوی د شپې دغه فحاشي او د جاهي ګوري. او چې کله یو سړی آیت الکرسي ووایي نو د دې فحاشونه به هم الله ساتي. بله دا کوم خلک چې دا پکې